زما که چرته واک او اختیار خپل شي بیا به ګورې زما که چرته واک او اختیار خپل شي بیا به ګورې وطن به مې د سرو ګلونو ټل شي بیا به ګورې ما سور پسرلی غوښتې دی وطن ته خو که دا ځل ما سور پسرلی غوښتې دی وطن ته خو که دا ځل زما د پرهرونو غوټۍ ګل شي بیا به ګورې سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات مې ومنې پروګرام ګنډيري ادبي ټولنه او زه یم شفیق الرحمن مرتضی الله د وکړي چې ټول روغ جوړ وي خوشحال وي او د صحت په جامو کې وي کتونکو د موږ پروګرام مقصد هغه خوره وره للونه چې کوم په یورو کې دي هغه وخت سره سره موږ تاسو ته مخ په وړاندې رولو په دغه سلسله کې نن روغلیو تور اوړه د ډیر محترم یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال چې هغه په خپل یو طرف ته څه طرف نه لري جناب نعیم ګل همدرد صاحب خوته نو غوښتل مو چې د همدرد صاحب نه پروګرام ریکارډ کو تاسو ملګرو سره شریک کو همدرد صاحب ټولو نوال خو په پروګرام ګنډيري ادبي ټولنه کې تو ته ډیر زیاته هرکله او سلامونه یایو ډیر مننه ژوندۍ اوسئ وعلیکم سلام زه د تاسو لکه غولفزونو کې شکریا نشانته کول د ګنډيري پښتو ادبي ټولنې د ټولو ملګرو ممنون او مشکور یم بلکې د ټیم او خاص کر تاسو مرتضی صاحب او کیمرې شاته زکون د عبدالرحمن صاحب کنه ډیر زیاته مننه زکه کوم چې موغنی ملنګون نزوای موغنی خاکسارون نزوای موغنی فقیرون نزوای رغلی یو دي چې په خپل خرچو باندې راځي تکلیف کوي او د پښتو ول زکومي ملګری دي د کور په کور وشي ډیر زیاته مننه همدرد صاحب شاعري ابتدا یعنی شاعري تو سې د کوم ټیم نه شروع کړی و یاره شاعري خو جی داسې اوس هغه یو پراپر ډیټ خو زه نشم فکس کول چې مو په غزل یا په نظم لیکلی شوی چې راځه وایم چې په دې دور خو دغه شعوري طور مو بالغ شوي یو ما 6 7 8 خبره به وي تقریبا راوند اباوټ 2002 3 4 داسې خپل یاداشت مطابق دې دور نه دې ټیم نه مو لګیا یو او دا شاعري کوو شاعري سره مو شوق ته مو شاعري دا خو بس هغه پښتو سرسنی کوشش کوو خو خپل واس مطابق ورکی خپل واس مطابق غزل ملیکلی دي داسې خو شاعري منې اګړي مننه همدرد صاحب سره د اخیری پښتنه دا لرو چې د همدرد تخلص مې څنګه ځون ته غوړه یاره جی پسینې کې یو زړه لرو او هغه د غوښې نه هم جوړوي بیا په هغه کې فیلینګز هم وي احساسات هم وي جذبات هم وي او هغه بیا په کلو هم انسانیت باندې مطلب دی دردیږي احساسیږي تړپیږي نو دغه فیلینګز دغه جذبات زه خو د چا په زړه کې هم وي چې هغه د بل په خوږو خوږېږي د بل په غمجنېږي د بل په درد باندې خوږېږي نو زه هغه که زه وم که بل د هغه هر سړی همدرد مننه همدرد صاحب دومره ښایسته معلومات ورکولو او همدرد صاحب زه خو یم چې هر څه چې نه بر تیر شو موږ چې کوم مطلب تر غولیو هغه مطلب بدنه پوره کو نو کته موږ سره څه شریک کی غزل شریک کی څه شیرونه شریک کی شوکت صاحب غزل عرض مرتضی صاحب په غوښتنې باندې کسو لحظه را سره دا ښکلی ګویان پاتې شي کسو لحظه را سره دا ښکلی ګویان پاتې شي نه به مې زړه پاتې شي نه به کوم ارمان پاتې شي او کسو لحظه را سره دا ښکلی ګویان پاتې شي نه به مې زړه پاتې شي نه به کوم ارمان پاتې شي او پښتانه واړه دي په خپلو قاتلانو مین پښتانه واړه دي په خپلو قاتلانو مین عجیبه خلک دي سړی ورته حیران مننه جی پښتانه واړه دي په خپلو قاتلانو مین عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي او ما د خپل کام په ننګ په سرو وینو کې ولمبوي ما د خپل کام په ننګ په سرو وینو کې ولمبوي چې کاڼي بوټي د وطن مې ګواهان پاتې شي مننه جی او ته چې راغلی وې او زه درته زړه تش نه کړم ته چې راغلی وې او زه درته زړه تش نه کړم لکه راغلی ډک وریځ وي او باران پاتې شي او ته چې راغلی وې او زه درته زړه تش نه کړم لکه راغلی ډک وریځ وي او باران پاتې شي او ورغاړې وتې یم لښکر ته د تیارو همدرده
ورغاړې وتی یم لښکر ته د تیارو همدرده ګورم چې څوک به مې دې سخته کې یاران پاتې شي ورغاړې وتی یم لښکر ته د تیارو همدرده ګورم چې څوک به مې دې سخته کې یاران پاتې شي. ډېره غزل عرض ده مرتضی صاحب مونږ چې د سپین سحر یاري کوو دا پام هم کوو مونږ چې د سپین سحر یاري کوو دا پام هم کوو چې مونږ به ذکر ستا د زلفو د ماښام هم کوو مونږ چې د سپین سحر یاري کوو دا پام هم کوو چې مونږ به ذکر ستا د زلفو د ماښام هم کوو او چې د واورین مخ د تودې غېږې ارمان دې راشي چې د واورین مخ د تودې غېږې ارمان دې راشي کله د سپین غره کیسې کله د باګرام هم کوو او چې د واورین مخ د تودې غېږې ارمان دې راشي کله د سپین غره کیسې کله د باګرام هم کوو او په ځینې کیسو کاڼي کېږدول پکار وي په ځینې کیسو کاڼي کېږدول پکار وي ځینې خبرې به لالي سریام هم کوو ځینو کیسو کاڼي کېږدول پکار وي ځینې خبرې به لالي سریام هم کوو او مونږ به د وخت په تقاضو هم سترګې نه پټوو مونږ به د وخت په تقاضو هم سترګې نه پټوو مونږ به کیسې د ګودر هم کوو د بام هم کوو او که په جانان غزل لیکو که په دوران همدرده که په جانان غزل لیکو که په دوران همدرده پکې لازمه به خبره د خپل کام هم کوو. ډېره مننه. زه غواړم چې ټوله شپه خبرې وي او ته وې زه غواړم چې ټوله شپه خبرې وي او ته وې زه غواړم چې ستا د ښایست غورې وي او ته وې زه غواړم چې ټوله شپه خبرې وي او ته وې زه غواړم چې ستا د ښایست غورې وي او ته وې او زه غواړم چې لوی پښتونخوا ستا خپلواکي وي زه غواړم چې لوی پښتونخوا ستا خپلواکي وي زه غواړم چې ښې ډېرې سندرې وي او ته وې زه غواړم چې مخه د پنجاب وي خوشحال خانه زه غواړم چې مخه د پنجاب وي خوشحال خانه زه غواړم چې ښې درنې لښکرې وي او ته وې زه غواړم چې ستا سترګې به برې وي او ته وې زه غواړم چې ستا سترګې به برې وي او ته وې زه غواړم چې دا تورې خنجرې وي او ته وې زه غواړم همدرده چې مې زړه پر هر وي زه غواړم همدرده چې مې زړه پر هر وي او زه غواړم چې یاره دا اخترې وي او ډېره مننه نعیم ګل همدرد صاحب چې تونه مو ډېر ښایسته په زړه پورې غزل واورېدو کتونکو دا و د تور وړې سیمې نعیم ګل همدرد صاحب چې دنه مو ډېر زبردست ښایسته او مزیدور غزل واورېدو موږ ته خو ډېر زیات خوند راکړو یقینا چې تاسې به وینه هم خوندونه خوستي وي نو د بل پروګرامه پورې خپل ګران ورور ته اجازات ورکړئ چې چېرته کې وئ خوشحال آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.